نبی علیہ السلام مبارک فرمائی بنی اسرائیل کې وسړی یو نیک سړی دی او یو بزرگ دی، هم نیک دی او بزرگ دی او پاک سړی دی او ډیر زیات عبادت گزار دی، دومره عابد عبادت گزار چې دنه ښځه شته او نه بچی شته، ځان له په یو جونګړه کې پروت دی او په هغه جونګړه کې الله یادوي، روجي نیسي دروازې او د شپې لګیا دی عبادت کوي، دروازې روجي دي او ځان له څه مختصره غوندې مزدوري کوي، دی به رهبانیت کو او هغه مزدوري جونګړې ته دننه کوي او ځان له خپل پخلی کوي، نه له چا ډوډۍ خوري نه له چا اوبه څکي، او که څوک صدقه خیرات راوړي هغه ته نه به راځي، اخوا ماله به څوک نه راځي، صرف دی لګیا دی الله له عبادت کوي، د شپې هم لګیا دی دروازې م لګیا دی او الله یادوي، په ښکاره هم یادوي او په پټه هم یادوي، نه بچي شته او نه ښځه شته او نه اولاد شته، نه ګاونډیان شته او نه رشته داران شته، یو دی یو الله زبردست عبادت کې لګیا دی، نوم یې څه دی؟ برسیسا راهب لګیا دی عبادت کوي، شیطان انخته دی چې دی به څنګه ګیرو، دی په کومه طریقه ګیرو، نو کله دا شپونکیانو دا جینکې دا ګډو سرولو والا دی ورته تاوی راتاوی چې دی چې ته مزدورۍ له دې لاره کې ورته هغوی ودرئ راودرئ، که په دوی نظر پرېوت، کله خشتاله کان ورته په لاره کې ودرئ رودرئ، که په دوی نظر پرېوت، کله شیطان په خپله ګوره دی خپل هم په مختلفو شکلونو کې راځي، لیکن برسیسا دومره تکړه دی د الله تعالی په محبت کې او دومره د الله محبت کې مست چې دی اخوارو نظر نه کوي، لګیا دی او د خدای عبادت کوي، چته هفته کې 2 هفتې پس ځان یو کیلو اوړو ګټي او بیا راشي هغه ځان نه پخوي، به دغه خپل پروګرام دی، صرف دومره دی چې په هغه جونګړه کې چې د ځان له کومه جوړه کړې ده یو طرف ته، هغې کې یو طرف ته ځان له یو کړکۍ جوړه کړې ده چې د ما باندې رڼا لګي او په ما هوا لګي، دروازه د پسې بنده له څوک راتلی نه شي، شیطان سازش ته اوس ګوره سکیم یې د استعمال که چې دا جونګړې ته جینکۍ راوله دا ګډو سرولو والا د هغې ته التفات نه کوي، او دی چې کومې کړکۍ طرف ته دی هلته کې وله مختلف طریقو سره جینکۍ راوله خو هم التفات نه کوي، هېڅ توجه نه ورکوي، دی شیطان په خپله ځان یو عبادت گزار جوړ کړ، یو عبادت گزار سړي په شکل کې راغی او د دې برسیسا کړکۍ ته مخامخ هلته په عبادت باندې ودرېده، لګیا دی شکل د عابد یې جوړ کړی دی، شکل دننه خو بلا ده که نه خو شکل د عابد یې جوړ کړی دی، لګیا دی عبادت گزار خپل عبادت کوي، دی برسیسا چې د کړکۍ نه وکتل هلکه دا سړی خو عبادت گزار څوک نیک سړی معلومېږي، چې پس د بیا وکتل بیا هم هغسې په قیام دی، چې څه پسې بیا د کړکۍ نه وکتل بیا هغسې په قیام دی، نو دا قاعده ده چې یو عبادت والا چې بل عبادت والا ګوري د ده په زړه کې هغه شوق پیدا کېږي پسخېږي ورته، سبا چې ګوري دا سړی په رکو دی، سهار نه په رکو دی، دی چې کړکۍ کې ګوري غرمه شو بیا په رکو دی، بیا چې کړکۍ مازدیګر دی بیا په رکو دی، بیا چې کړکۍ کې ګوري ټول ورځ په رکو پروت دی، بل اوس چې بیا ورته وکتل په سجده پروت دی، یا لکه دا څنګه مونځ کوي، د نن خو 3 څلورمه ورځ ده په یو ورځ کې غونډ قیام وکړو، دا به همغه یو که مونځ به خلاص کړي بیا به شروع کړي، او په رکو او په سجده دومره اوږدې رکوګانې اوږدې سجدې اوږدې قیام، دا ناسنګ سړی دی، دی ورته ورو پسخېږي، او هغه شیطان کافر بچی خو لګیا دی خپل مشن شروع کو څه، هغه نن هلته عبادت کوي، سبا یو فوټ را نږدې کېږي، یو ګز را نږدې کېږي، بل یو 2 ګزه نور را نږدې کېږي، بل یو 3 ګزه نور را نږدې کېږي، دا برسیسا وایي چې دا خو نیک سړی دی، معنی زیات نیک دی سړی، مونږ خو چې لږ غوندې ودرېږو نو ستړي شو کېنو ورته، او په رکو چې لږ غوندې اوږده کړو نو بیا ملا کار نه کوي، دا د ظالم خو سار نه غرمې پورې یو شان په رکو دی او ټول ورځ په رکو دی، نو دی ورغی ودرېږه تله ورشمه څوک نیک سړی دی چې ورووته ورته وي مهرباني وکړه غوندې، او ته خو ډېر ښه سړی یې، دا نور هم در باندې لګي او هوا هم در باندې لګي، ته زما دې جونګړې ته رالې هلته د عبادت وکړه نو ښه به او ورته وي لرې شه ورک شه، ما د خپل خدای نه منې کې، شیطان ورته وي ما خپل خدای ته متوجه ما خدای ته په دا نور کې ما چې څومره ودرېږم هغه د خپل رب خوشحالېږي، ته کوه په دا جونګړو کې مزې چرچې، سړی خو یې ورټه سړی چې دا خو لا بزرګ دی، دا لا کوم نیک سړی دی، ورو ورته خپل عبادت ښایي، نقشه جوړه کړې ده ګورې، چال دی چال، سکیم دی، سازش دی، او یو طریقه جوړه کړې ده او یو مشن کې لګیا دی چې دا برسیسا به زه په کومه طریقه راونیسم،
او دیو په کومه طریقه برباد کم. رو رو را نزدې کېږي. یو ځل باران شو، چې باران شو دا برسیسا ورغی او ورته کېناست. هغه سړي ته د خدای خاطر نیک سړی ګڼي، زه ګورې چا سره خبرې هم نه کوم او زه په لاره ځم، د ګورې هغه ما قصه نشته، نه ښځه نه بچي، خدا باران دی. یو درخواست ته کوم زما دې جونګړې ته را دننه شه، لږ خیر دی، بیا چې باران ودري بیا به عبادت کوې. زړه مې در باندې خفه شو، ډېر عبادت ګزار یې. یا چې ته مې تنګی نو زه در دننه بشم. راغې په هغه جونګړه کې ورسره دیره شو. دې مې عبادت کوي ام کوي. څو ورځې ورسره ډېر زبردست عبادت وکړ. داسې د مقابلې عبادت یې وکړه که نه، هغه یو بل سره څه ورته وایي، هغه سخت د مقابلې عبادت. چې برسیسا وایي چې خدای نو زما سه عبادت دی، زه خو خوب کوم، دی خو لګیا دی، دی خدله خو خوب هم نه ورځي، زه خو پکې ډوډۍ مخورم او ځان نن وړی ډوډۍ پخوم، دی خو ډوډۍ باندې هم نرې پناره او په تنده لګیا دی. چې څو ورځې تېرې کړې دغه سړی دی برسیسا ته وایي چې باس زه یې نه وځم. چېرته دی؟ نه زه خو داسې نه کوم که زه خو یو علاقه کې عبادت کوم چې هلته مې خلک وپېژني، ریاکاري خو نه کوم. بیا بلې علاقې ته ځم. یاره جي زما سره بسته ښې او ډېر ښکلې عبادت کوې. وی نه 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 به دې ځای نه ځم. چې کله سړی ځي که نه یو دوست نه لکې لږه نرمیم را شي، ورته وایي یاره دا یو کار دا شیطان ورته اوس وایي. وایي زه خو ځم، خو زما د پلار په نیکه یو تجرباتي دعا د هغه دم دی، هغه درته ښیم. بس ته مې ولیدې چې تم ښه سړی او مدرې د باران نه دې راله پنۍ هم راکړه، یو دم درته ښیم. داسې دم درته ښیمه که نه چې 50 قسمه بیماري تکلیف یې ته پې هغه دم به جوړېږي. با دا برسیسا ورته وایي نه نه صاحب دمونه ما ته مه ښایه، دم سره مې تعلق نشته، زه به دمونه په خلکو اچوم که زه به خپل عبادت کوم، په خلکو به دمونه اچوم. وی ولې دا خدمت خلق نه دی څه چې یو سړی ناجوړه شي او ته دم کې جوړ شي او عبادت وکړي، ستا ثواب پکې نه کېږي څه؟ ته خو روغ نه، ته خو لیونی. او که یو سړی لیونی شي او ته پې دم واچي او جوړ شي د خدای عبادت به نه کوي څه؟ دا ګناه ده. او برسیسا وایي چې دا خبره خو دې ټیک ده، واقعي دا خو چې په خلکو دمونه اچوم خلک جوړېږي او هغه عبادت کوي، زما به ثواب کېږي. وایي ښه ده راته وښایه. یو دم یې ورته وښو، دې ته لاړ. چې دم یې ورته وښو چې ته څوک غریب دی مزدورۍ پسې تللی دی، دا برسیسا او مزدوري کوي. هلته یو سړی بیمار دی، چغې وایي په خېټه مې درد، په خېټه مې درد، بیمار دی. څوک وایي حکیم راولئ، څوک وایي ډاکټر. برسیسا ورغی خواشی ته، ادم یې پې چوپ کړ، سړی ټیک شو. هغه برسیسا والا هغه بل بیمار بل رو رشې شروع شو. خو چې څوک ناجوړه کېږي دلی بوځي او دې پې دم اچوي ټیک کېږي. خبره مشوره شوه. چې خبره مشوره شوه د بادشاه لور باندې لیونتوب راغی. ګوره که نه سکیم ته ګوره اوس که نه هغه خپل مشر ته ګوره په کومه طریقه تاویږي. د بادشاه په لور لیونتوب راغی، منډې ترړې نه جوړېږي. چا ورته وی صاحب هغه جونګړه کې یو سړی دی، بابا دی، ډېر نیک سړی دی، او صاحب چې په چا دم اچوي نو خدای پاک یې جوړوي. ورشه رایولې دله چې راغی نه نه زه خو بادشاه محل ته نه ځم، زه خو دلته خپل عبادت کوم، دلته به دله راولو. چې راوستله چې دم یې پې واچو جینۍ جوړه شوه. څو ورځې پس بیا پې لیونتوب راغی. دا خلک وایي که نه په دې جینکو پیریان رالل. دا ګوره ټول دروغ وایي، پیریان میریان نشته، دا څه چل ول دی، دا څه قصې پیسې دي، خو دې درته اوس نه وایم. خاوند نه خفه شي نو په ځان د قصده پیریان راولي. په دې مه خفه کېږئ، په دې مه خفه کېږئ. هلکې خوښي او پلار یې غله نه ورکوي نو په ځان پیریان راولي. ټیک ده پیریان حق دي، موږ منو. جنات دا صحیح ثابت دي، شته دی، په بعضو به وي ممکن ده، خو به چې د پسلو کې یو کس دوی. دا نور ټول پردي قصې دي، ګوره دا دغه شیطاني چالونه دي، د شیطان هغه سکیم او سازش دی. اوس به ته وایې چې دا پیریان یا دا جینۍ لیونۍ شوه او دا څنګه په دې دم باندې جوړه شوه. نو را به شو د دواړو جهانو مبارک سردار له نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، وی کله کله شیطان ورشي په یو انسان کې ورننوځي، نو هغه کې څه بیماري پیدا کړي، نو بیا ورته په زړه کې وسوسه اچوي، وی فلان کې بوت له لاړ شه، پلان کی زیارت ته لاړ شه نو ټیک بشي. نو چې دی هغه بوت ته لاړ شي یا هغه زیارت ته لاړ شي نو شیطان تیوځي. وګوره وی ټیک شوم که نه. اوس هم زمونږ خلک ګورې داسې کوي، په دې زیارتونو مونږ ځان له خپل نومونه ایښودي دي. دا تبې والا بابا دی تبه جوړوي، دا ټوخي والا سپیشلیست دی ټوخې جوړوي، او دا سرخوږي والا سپیشلیست دی سرخوږې جوړوي، او دا ګردو والا سپیشلیست دی ګردې جوړوي. الله اکبر. شفا ورکون کې څوک دی؟ الله دی.
صرف یو الله شفا ورکوي. دا بابا نیک سړی چې د ګردو بیمار بشو دی بچالته دا کم بابا چې قبر کې وفات ته ته سر دم کو اچي او سر دل و سر خکېږي چې د باندې بسر خوږي راغی چاله بته ها الله له وتک ونه هم پکم سوچ کې پراته یو او دا مختلف نمونه وي خو دي یو زیارت لو بل زیارت لو بل زیارت لا او د دنیا قصې پسې روانه ټیک تا زمانہ نیکان خلق دي اولیاء دي بزرگان دي او وفات دي داغي احترام داغي قبرون لتلل د شریعت مطابق او داغي باندې توسل نیولم زمونږ د دیوبند علماو یو طائفه یو ډله وی چې دا هم جایز دي اگر چې بعض علما ته انکار کوي لیکن قبر له شریعت طریقه باندې تل داغي احترام په خپل ځای دی داغي قدر په خپل ځای دی هغه نیکان دي صالحین دي لیکن دا بیماری علاج به مدا کوي او دا بچی مې نه کېږي زمونږ د خوا کې په دې ګاون کې په خوا یو نو دغه یو زیارتو نوم به وانه دما بعضې ورونو به پیم شي خیر دی نو هغې باندې چا باندې به تبه راله دا پخوانۍ دا د باباجي د ما د خولې خبره ده چې به چا به تبه راله نو ابه هغه زیارت ته لاړ نو هلته به باقاعده ډولکې پروت و نو هغه ډولکې به یې غاړه کې واچو او ابه دنګو او تاویده به ابه دنګو او تاویده به او دا به سندره وسره وی چې د ډب د غاړې لاله زراغلې مستاله چې ته مې خلاص کړه دې تبې د جنجاله او ډولکې به دنګو تاسې به ټیکي که نه دا قصې پیسې دي دلته یو شوه وه ماشوم به یې راوست په هغې کې به یې وردن نه کړ سوری شوه وه ګوره نو دا ما ته پته ده که سوری شوه ده نو ماشوم به پکې وردن نه کړ وی دا به ټیک شي جوړ به شي دا شیطان پکې دننه ننوتي دا چل ورته وښیي اخواته وباسي ښه نو دا چلو که چې لاړ شه نو پلانکي زیارت درب ولغ یو غوټه ورکړو نو یو زوی به دې کېږي نو دویمه غوټه چې ورکړي دویم زوی به دې کېږي نو چې درېیمه غوټه دې ورکړه نو څو زوی به کېږي درې نو ته 50 ورکړه چې خدای دې له مقرر کړي نه که دلی درکړم زامن څوک ورکوي الله الله قرآن حکیم کی فرمائی زه نه ویم قرآن کې الله فرمائی څنګه دی یهب لمن یشاء اناسا چاله نونه ورکوي ولمن یشاء الذکور چاله زامن ورکوي او یزوجهم ذکرانا و اناسا چاله لکان جنکې دواړه ورکوي ویجعل من یشاء عقیما چانه شن جوړی چې خدای د چا د شن فیصله وکړه قسم دې که ډاکټر او بل څوک موله بچي ورکړي نیکان صالحان دا غي خپل مقام دی خپل مرتبه ده ډاکټر به تعالی علاج کوي خو جوړول دې نشي جوړول به څوک الله به کوي دم بر باندې ځاچو بالکل سنت ته دم اچول خو درې جوړول نشم نه دم جوړول شي جوړای به څوک په دې دم کې په دې تعویذ کې او دارنګي په دې دارو کې شفا څوک کوي الله خو پاغه طریقه به موږ د اسباب استعمالو چې کوم موږ تر دوړو جهانو سردار فرمایلی نو حضور پاک مبارک فرمایي وی شیطان پکې ورننوځي نو بیا وته فلان کی زیارت ته لاړ شه نو چې ال تلار شي شیطان تیوزي وی ګوره چې عالم ټیک شوم کنه نو بلتم وی بلتم وی بلتم وی بلتم وی بلتم وی نو دې کور نه بیا आवाज کوي چې دلته په سر دل راشي نو کور نه आवाज کوي پیر بابا راو رسېږي وای کنه وای خصوصا دا بوډاګانې ښځې لري دا جورابه مخ چې نیولې دا کپه خوله پیر بابا را ورسېږي او کاکا صاحب را ورسېږي دا را رسېدل د الله سره تعلق لري دا د غیب علم چا سره دی الله سره دی تا نه هغه څه خبرېږي نیک بخته یو 2 رکعاته نفل وکړو پیر بابا پسې وبخا یو 2 رکعاته نفل وکړه وې ثواب کاکا صاحب ته ورسې یو کیلو روجي پخې کا او ثواب پیر بابا ته وبخا کاکا صاحب ته ورسوا او خدای دې ثواب ورسې ورته صالحان خلق دي پیر بابا چې کم نقش قد کار کړي پاغه نقش قدم لاړ شه کاکا صاحب چې کم کار کړي پیر بابا په کومه وجه دې لوی مرتبه ته رسیدلی وایا د الله په عبادت کاکا صاحب ته چې د لوی مرتبه ملو د پسور ته ملو شوی دا د الله په عبادت نو هغه طریقه یې ولنه اختیار یعنی چې غوي جوړې کړې دا شیطانی اثرات وسوسې دي جمعې پر ورځ باندې قبرونه شمه وړل شریعت کې چورلټ ګناه ده شمه سره پاره وړي زیارت لا څه ضرورت ته پکې چې ته صحابه او نبی علیہ السلام قبر مبارک د شمه وړي دي چې د تابعینو د صحابه کرامو قبرونو له شمه وړي دي ایو کس پکې زینوم لیدي کانه راغشته دی
د زیارت چې زه ورله موټه مې کلکونې مې دا څه کې جنازې نه را روان یاره اوس ما ته پته نه لګي صحیح مقصد خو وی سبق مې نه زده کېږي سبق مې نه زده کېږي نو دا راته چاوي چې دا دوه کانو باندې جبه وټکوه نو جبه به دې برابر شي خدای خبر نور ته نیم خبر خو ما ته دا ټکې وې مې دې خوا که چې دې په دله وټکوم چې ټیک کېږي او که نه ټیک کېږي داسې خبرې دا شبهې دا شیطاني وسوسې دي ګورې دا کار مې وشو نو زه به ځم او زه به دا کوم دا د ګناه کارونه خیرونو د الله نزدېکت په هغه طریقه کې دی چې کومه د الله او د رسول طریقه ده په کومه طریقه چې ما ته الله ښودې ده او ما ته د الله رسول ښودې ده چې په هغه طریقه روان شم بس دا د الله د تقرب او د نزدېکت نښه ده او که هغه طریقه مې نه استعمال کړې په بله طریقه نه شم نږدې کېدی نو هغه بادشاه په لور باندې لوبه جوړه کړم او بیا به ورته وسوسه اچوله دې به لاړ پیریان به ترې لاړل ټیک به شو بادشاه ته چې ته علاقې ته جهاد ده اوس چې جهاد د دې فوج م بوځي د جینۍ سره څه وکړم هسې نه بیا چې زه لاړ شم هغه دوره پرې را نه شي دې سره به څه وکړم اوس شیطان دې وسوسې خو ورته اچوي وی صاحب داسې وکړه چې همدغه برسیسا سره یې ډېره کړه بس هغه به حفاظت هم کوي نیک سړی دی او بله پکې دا فایده ده که دوره پې راځي د نږدې نه او پې دمه مچوي برسیسا لی راوست هغه وی داسې ده چې ته کوم پردی جینۍ به ځان سره دی دا ګناه را باندې کوي زه ګناه نه کوم وی داسې خوا کې کور به جوړ کړو دا جینۍ به هغې کې ډېره خو که دوره پې راځي مهرباني وکړه لغوندې ورځه او دم پیچوه او زه پلان کې علاقې ته ځم زه ډېره ښه ده هغه قصه اوږده ده لږه وخت هم کم دی او لږه تفصیلي ده خو دې بالاختصار درته وایم دې ته نوبت ورسېد چې هغه جینۍ باندې به د دم اچاو او به وله راتله دې ته نوبت ورسېد چې دا هغه جینۍ سره ګناه وکړه دی هغه ته خشته که هغه د په ذهن کې خشته که شیطان دی ګناه پې وکړه چې ګناه وکړله هغې امید پیدا شو اوس به څه کېږي اوس خو که بادشاه راغی وبه چې دا دې څه چل کړی دی جینۍ مړه کړه او خښه یې کړه یو ځای کې ګوره یو یې پې زنا وکړه دویم یې پسې چل وکړه قتل یې پې وکړه شیطان چې بادشاه راغی او تب معلومات یې وکړل جینۍ څه شوه ده نه تپوس وکړو جینۍ زه خو نه یم خبر چې لیونتوبه سر به راغلي تښتېدلې به چېرته هېڅ پته نه لګي درې شهزادګانو د باچا درې زامن دي درې واړو په یو شپه خوب ولید دې خو خوبونه هم سړي ته ورچوي که نه یو زوی ته شیطان په خوب کې وایي چې ورشه وګوره هغه پلانکي ځای کې هغه یې وجلې ده او خښه کړې ده بل تم درې واړه چې سار پاسېدل درې واړو یو شان خوبونه لیدلي وو بادشاه ته بابا ما خو داسې خوب ولید ابوري ما خو هم داسې ولید ابوري ما خو هم داسې ولید یعنې واقعي چې د دې برسیسا دا لوبه نه کړې چې کم ځای خولی او درې واړو د شیطان چې لال ځای وکړه نو پکې الو یې راووته مړه وه الاله شوې وه مړه پکې راووته اوهو بیا ګرفتار که او په سولی یې که برای خیجاو د دار سر ته او سولی که اقا شیطان ولا په خپل شکل راغی مرګري څه دي وی خدای دې تباه کا دم دې راته خولی او غرق دې کړم د هغه دم په ذریعه دې تباه او برباد کړم دوه ګناه شو پانسي کېږم اوهو زه څه خبروم په وخت به راغلی نو ما به بچ زه اوس دې بچ کومه ما له چل راځي داسې به بچ کړمه چې بس وی څنګه مې بچ کې وی دا سر دې ما ته راښکته کا وی دا چېرته کېږي نو ګوره چې ته زما تابعداري نه کوې زما غوندې عبادت گزار تا لیدلی دی خوار شې مرې او غټ ګناهګار مرې سر راته ښکته کا دا سر دې ښکته کا تړلی خو چې څونه دې وس کېږي سر دې ښکته کا نو د دې اوس صبح سم بچ کوم دی چې د سر ښکته کا هغې پې تورې غزار وکړه بادشاه او مردار یې کړه ایمان نه خلاص کړ دا د شیطان هټ کندی دی د دواړو جهانو سردار فرمایي خبردار شته ګورئ او الله قرآن کې فرمایي مونږ چاله پیغور ورکو مړه چې د چا د پلار نه څوک دا ټوپی کوزه کي ټوپی دا پټکي کوز کي تا له پیسو نه غیرت راځي به که به نه راځي چې دا ما د پلار نه پټکي کوز کړی دی دا ما د پلار نه کمیس ایستی دی الله دا غیرت مونږ ته اچوي څه وایي وی دا هغه دی چې ستا د نیکه حضرت آدم او ستا د نیا نه جامې ایستي دي ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما ستا د نیکه او د نیا نه جامې ایستي او بربند کړي دي خپل نیا نیکه باندې غیرت نشي کولی ان الشیطان لکم عدو ستاسو دشمن دی فاتخذوه عدوا دشمن بیگان
نو دا بیان مې نیمو که نیم برته انشاءالله پاینده جمعه کې وکړو ځکه خطرناک دشمن دی. نو داسې طریقې به هم درته بیا وښیم په بله جمعه کې انشاءالله چې د دې دشمن نه به مونږ په کومه طریقه ځان ساتو. نه اوس نه بله جمعه، اوس وخت کم دی، خبره اوږده په کومه طریقه به د دې دشمن نه ځان ساتو او کومې طریقې دي چې مونږ به پرې د نه ځان بچ کوو او د څه بعضې حربي دي هغه هم درته وایم. نو اله به انشاءالله خبره خلاصه شي. دا وکړه چې رب العالمین مونږ د دې سپېرنه وساتي. الله دې زمونږه د شیطان د وسوسو نه امان نصیب وګرځولي کړي. خو چې مونږ یې څونه خطا کړي یو. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي بني اسرائیلو کې یو سړی یو نیک سړی دی او یو بزرگ دی، هم نیک دی او بزرگ دی او پاک سړی دی او ډیر زیات عبادت گزار دی. دومره عبادت گزار چې دنه ښځه شته او نه بچي شته. ځان له په یو جونګړه